هغه ناروغان چې تبه لري هغه ستنه کوو. د تبې د درملنې لپاره یوه د دومای 14مه نقطه ده، کومه چې د سرویکل د اوومې فقرې د پروسیشپینوزیس په ښکتنۍ ژوره برخه کې په دې شاته نیم منځني خدوان چې دی قرار لري. د تبې د درملنې لپاره بله نقطه چې غټو کولمو 4مه نقطه ده، کومه چې د دې دوهم میتاکارپال هډوکي په منځنۍ برخه کې چې دی ځای لري، یعنې په ابډکټور عضله کې. د تبې د درملنې لپاره بله نقطه چې کومه ده هغه د غټو کولمو 11مه نقطه ده، کومه چې د څنګلې د پوستکي په دې قات باندې د قات د پای او د اپیکونډایلس هیموریس راډیالس ترمنځ چې دی ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا په